د نصیبونو فیصلې دي د زړه په خوښه یاران چا موندلي دینه. راشه جانانه وې ورځ دې دیدن دې نو سبا به نه وې دیدنونه. راشه جانانه راشه جانانه وې ورځ دې دیدن دې نو سبا به نه وې دیدنونه. راشه جانانه. السلام علیکم، وخت مو پخیر ګرانو مینوالو. نن د یو نوي ناول سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. دغه ناول نصیب نومیږي چې ډاکټر صفی الله اسیر لیکلی ده او له پیغامه هم ډکه ده. د نصیب ناول لومړی برخه چمتو ده. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ او خپل نظر مو ضرور راته کامنټ کړئ. السلام علیکم ارمانه. وعلیکم السلام. څوک؟ زما نوم روبینه ده. زه غواړم د لیکوال او د هغه تیر شوي ژوند په اړه پوه شم چې آیا ساحل همدغه د کتاب لیکوال دی که نه بل څوک. ښه روبینه جانې، د هغه په اړه څه درته ووایم؟ همدا چې هغه اوس چیرته دی، د هغه اصلي نوم څه دی، څنګه دی، ژوند چیرته کوي، روغ دی که لیونی شوی دی که خدای مکړه. آخر بینی مه وایه داسې. هو الحمدلله هغه ژوندی دی. د ډاکټر صفی الله اسیر کتابونه مطالعه کړه، په هر څه به پوه شئ. هو رښتیا ته د هغه په اړه څومره پوهیږي؟ څنګه د هغه مینهواله شوې او څنګه دا تلوسه درته پیدا شوه؟ وارمانه د هغه یو ناول ما لوستی و چې مور ته مې زړه کې نومیږي. ښه نور هیڅ، ځکه نور له تا پوښتم چې اوس هغه څنګه دی؟ وروبینې نو تا خو د هغه دوهم ناول چې مین او درد نومیږي نه دی لوستی؟ نه ارمانه، هغه ناول په رښتیا هم ما نه دی لوستی. وساده خورکۍ، نن سبا انټرنیټ دور دی. فقط ګوګل، فیسبوک، یوټیوب لټون ته ورشه او معلومات ترلاسه کړه. هر څه درته په ډاګه کوي. خیر تشویش مه کوه، ادرسونه درته خلاصه کوم یې. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې ټولو خپرندوی ټولونه کې، همداسې کابل، لغمان، کونړ او نور په ټولو ولایتونو کې ترلاسه کولی شي. سمه ده ارمانه، هغه خو به زه ضرور پیدا کړم. اوس له تا یې اورم. هیله کوم د لیکوال پاتې ژوند په اړه راته ووایه. سمه ده روبینې، که رښتیا هم ته پوهېدل غواړې نو زما یو دوه خبرې دي چې ته باید لومړی هغه ومنې. وایه ارمانه، کومې خبرې؟ غواړم پوه شمه. همدا چې لومړی ته د ډاکټر صاحب دوهم ناول چې مین او درد نومیږي هغه مطالعه کړه. سمه ده ارمانه، خامخا یې مطالعه کوم. نور راته ووایه. بل دا چې تا وویل مور ته مې زړه کې هغه کتاب تا پوره لوستی. هو ارمانه، هغه ما پوره لوستی، ځکه خو غواړم د هغه په اړه پوه شم. سمه ده روبینې،
که څه هم هغه کتاب د لیکوال لومړی لیکلی اثار دی. ته دا راته ووایه څنګه د هغه مینهواله شوې، تر څو باوري شم چې ته څومره د هغه په اړه پوهیږې. سمه ده ارمانه، غوږ شه، فقط یو څو مهمې جملې درته وایم. ښه روبینه جانې، در غوږ یم. دا چې ساحل و کلن و، ډېرې سختې ژورې ورباندې تېرې شوې وې. هغه د ښوونځي سره ډېره مینه درلودله. چا هم د هغه ملاتړ ونه کړ. خپله کوچنی و، نه ورته چا سپاره ورکړه چې دی لاړ شي جومات مدرسې ته تر څو قرآن کریم زده کړي. نه چا قلم کتاب ورکړ چې دی ښوونځي ته ولاړ شي تر څو په لیک او لوست پوهه شي. خو بیا هم د په هغه کمکي عمر څنګه تعلیم وکړ. یو خو موږ او تاسو یو چې مور او پلار ورونه خرچه را کوي او تعلیم را باندې کوي. ان تر کاکا او ماما پورې هم سپورټ یا تشویق کیږو تر څو تعلیم وکړو. بل خوا ساحل ته وګوره چې پلار هم رواني ناروغ و، مور بیبي هم د یو من په چاودنه کې شهیده کیږي. عاقب او حمید هم له دوی بیل وي، هر یو ځان ته زندگی کوله. ساحل ته وړوکی ورور او یوه د زهرا نومې کوچنۍ خور ورته پاتې وي. نو څنګه شو د هغې ژوند؟ ارمانه تا ته یم، نو څنګه شو نور د هغې ژوند؟ بس روبینه بس، له دې وروسته مینه او درد ناول ضرور مطالعه کړه. سمه ده ارمانه، زه به ضرور مطالعه کړم. زه به لږه یادواري د لوستونکو لپاره نوره هم وکړم. ټول هغه څوک چې دغه دریم کتاب چې ستاسو په لاس کې دی په لوستو مو شروع کړې ده، خبر درکوم که غواړئ د لیکوال تیر ژوند تجربه کړئ، پاتې دوه نور کتابونه هم مطالعه کړئ تر څو په حقیقي کیسه پوه شئ. لومړی مورې ته مې زړه کې، دوهم مینه او درد، دریم همدغه نصیب. نو ګرانو لوستونکو، په روبینه باندې مې دغه شرط ایښی چې هغه به زما دوه خبرې مني. سمدستي هغه لومړی خبره منلې وه. هغه د مینه او درد ناول په تادۍ سره هغې لوستی و. آخر مینهواله وه، دومره تادي چې په یوه ورځ کې هغه کتاب واخیست او تر پایه یې مطالعه کړ. ځکه خو څنګه مې بیا راغله او داسې ویلې: ارمانه وارمانه، ما هغه دوهم ناول مینه او درد هم مطالعه کړ. اوس نور ته تازه معلومات د لیکوال په اړه راکړه. زه ورته ډېره ناهیلې یم. څنګه ناهیلې یې روبینه جانې؟ هغه ځکه چې یو ځل یې د ځان وژنې هڅه کړې وه، بل ځل یې پیټرول څښلی و چې له امله یې د هغه سږي بندې شوي وي. دا به ستا پر ما لوی احسان وي. هیله کوم ارمانه، زه نور انتظار نشم کولی. سمه ده روبینه خورکۍ، اوس غوږ شه چې پوره کیسه درته پیل کړم. مننه ارمانه، غوږ مې دی درته. ښه نو بیا واوره. ساحل ته په یوه ناشنا شمېره زنګ راغی. موبایل یې غوږ ته نږدې کړو. بلې. د مقابل لوري ځواب داسې و: السلام علیکم جان. په ساحل دغه د جان کلمه لکه د غر عمره درون او په مغزو یې لکه د طوفان شور جوړ کړ. شخار او کړنګار یې دومره زیات شو چې له امله یې د موبایل غږ ورک شو او غوږونه یې دواړه په لاسو کلک ونیول. شیبه وروسته عادي حالت ته راوګرځېد. بیا یې موبایل وشړنګېده. ژر یې په رپېدلو ګوتو د اوکې بټنه کېکاږله او بله یې کړل. جان اوري؟ څنګه دې غږ بند شو؟ ساحل په بنده ژبه هو هو کړل. اوس یې اورم. ساحل فکر وکړ
3 کاله وروسته داسې خوږ غږ حتمن را باندې سیال وکړ. ته پوهېږې روبینې دا سیال څوک وه؟ نه کنه ارمانه، خو وایه کنه څوک وه؟ سمه ده، لږ سړه وخوره. هغه د ساحل مینه وه. دوی به یو بل ته له ډېرې مینې دغه نومونه اخیستل. ساحل به هغه ښکلې جلۍ ته سیال ویلې او هغې به ساحل ته له مینې ساحل ویل. پوهه شوم ارمانه، اوس دا راته ووایه دغه موبایل کې خبرې چا کولې؟ درته وایم روبینې، موبایل کې جلۍ بیا غږ وکړ. اورې جان؟ ساحل بیا جټکه وخوړله او هو هو وکړ. واوره جان، زه د لغمان ولایت څخه هیله خبرې کوم او ستا د کتابونو مینهواله یم. غواړم تا ته هر هغه خوشحالي درکړم څه چې تا نه دي لیدلي، ځکه چې ارماني ترې پاتې شوی. ساحل له هغه فکره بیداره شو. هغې ته یې داسې وویل: ګوره اغلې، تا ته د الله جل جلاله اجرونه درکړي چې زما په اړه دومره اندېښمنه یې، خو جان ولې راته وایې؟ مننه ساحله، زه غواړم زما زړه یې غواړي چې ته مې جان یې. دا کلمه به تا ته سیال ډېر ویلي او هغې به شکر هم کاوه. هو ته رښتیا وایې، زه د 12 کالو په عمر وم. دغه د جان کلمه مې 8 کاله واورېدله. زرګونه ځله موږ دواړو به شکر ایستلی اوسي، خو نصیب شاید تر دې دمه ورسولم. په آخري ځل تا راته جان وویل. ځکه خو حیران شوم، له پښو مې ساه وتلې وه. ما وبخښه ساحله، ما نه ساوه وشوه. نه خیر، اوس دې ویلي، تا ته څه معلوم دي؟ شاید په دغه غږ مې ساه وتې وه. خدای دې نه کړي ساحله، بخښنه غواړم درنه. هیله کوم چې خفه نه شې رانه. خدای دې وبخښه، زه خو یو معمولي انسان یم. بیا هم بخښنه غواړم ساحله، زه یو پاک د مینې احساس درته لرم. نور باید ته خفګان ونه کړې. له کله نه چې ستا تصویر ته ګورم هیڅ را سره خبرې نه کوي. همدا کتاب پسې نږدم بیا ویده کېږم. پوهېږې ساحله؟ نه، په څه؟ نو بیا واوره. د جدای ورځې د شمارم ټول تاریخونه مې په زړه لیکلي دي نه. कितना हसी चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसी चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा. اغلی دا ته څه وایې؟ د څه شي تاریخونه؟ و ساحله، زه در سره مینه لرمه، په خدای که مې هېرېږي. 100 ځله مې زړه ته تسلي ورکړې ده، خو بیا هم زړه مې درنه نه صبرېږي. ګوره اغلی، ته نادانه یې، نه پوهېږي. خپل ژوند دې له ما سره مه بربادوه. په ما تېره شوه، تباه شوی یم. بس نه غواړم چې تاسې خپل ژوند ما سره خاورې ایرې کړئ. هیله کوم ما ته نور زنګ مه وهه. ای واوره جان، داسې مه وایه.
هیله کوم ما ته نور جان هم مه وایه. ساحل موبایل قطع کړ. له ځان سره وبنګېده. څه بد مې وکړ چې کتاب کې مې خپله شمېره ورکړه. کړنګ شو بیا پیغام راغی. موبایل سکرین روښانه شو. هیلې ورته داسې لیکلي وو: وه ګرانه، درد مې افسیلې کړه، بیا که ځې نو ځه. ووایه په خوله جان مې یې که نه؟ راشه جانانه وې ورځ دې دیدن دې نو سبا به نه وې دیدنونه. راشه جانانه راشه جانانه وې ورځ دې دیدن. ګرانو مینهوالو، د نصیب ناول لومړۍ برخه هم دومره وه. تر بیا چې دویمې برخې سره ستاسو په خدمت کې زه حاضرېږم، پاک الله مو مل شه. راشه چې دواره دیدن وکړو راشه جانانه، راشه چې دواره دیدن وکړو